أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم dear student welcome back to the Hashir Academy په نننی لیکچر کې مونږه د ایروبیک ریسپایریشن ویم سټپ وایو کریبس سایکل مونږه څه ته وایو دې ته کریبس سایکل ویل کېږي ولې د کریبس سایکل لپاره نور کم نمونه دي او دا په کم ځای کې کېږي او د دې سکیم څنګه نه مطلب د دې میکانیزم څنګه د دې په باره کې خبره کوو ټیک شو خو یو ایشو دا راځي کنه چې په دې ګلایکالیسیس او کریبس سایکل کې د دې په منځ کې یو ریاکشن کېږي چې د ریاکشن د موږ سوایو دې ته ویل کېږي لینکډ ریاکشن دې ته ویل کېږي سو ته ویل کېږي لینکډ ریاکشن مطلب دا څه کوي دا لینک کول کوي دا څه کوي دا لینک کول کوي اوس دا خبره کو چې دا لینک ریاکشن موږ وایو ستا په دې کې کېږي چې چل او دا لینک ریاکشن په اصل کې کېږي ولې د دې ریزن سره د دې په باره کې خبره کوو ټیک شو خجی نو د دې نه مخکې په لیکچر کې هم ویلو ګلایکالیسیس چې په ګلایکالیسیس کې څه کېږي یو ګلوکوز مالیکول ماتېږي او د دې نه دوه پایرویډ مالیکول جوړېږي د یو ګلوکوز مالیکول نه څه جوړېږي د دې نه دوه پایرویډ مالیکول جوړېږي لږ اماونټ کې انرژي جوړېږي او زموږ سره څه جوړېږي دا کم چې کو انزایم دی د هغې څه کېږي د هغې کېږي ریډکشن کېږي خو د هغې چې کم د ګلایکالیسیس چې کم انډ پروډکټ راغلی هغه څه هغه پایرویډ و اوس په کریبس سایکل کې څه کېږي په کریبس سایکل کې د دې پایرویډ څه کېږي د دې کېږي اکسیډیشن د دې څه کېږي د دې اکسیډیشن کېږي خو مسله په دې کې څه راځي دا پایرویډ دا به مایټوکانډریا ته انټر کېږي ځکه کریبس سایکل کېږي په مایټوکانډریا کې خو دا پایرویډ ډایرکټ مایټوکانډریا ته نشي انټر کېدی ولې د دې سایز سره د دې سایز غټ دی د دې سایز سره د دې سایز غټ دی نو په مایټوکانډریا کې چې کم ترانسپورټر پروټین لګېدلی دی هغه ترانسپورټر پروټین د دې پایرویډ ترانسپورټ نشي کولی دا غټ سایز د لاسه صحیح شو نو دا پایرویډ څو په دې کې څه چینجز وشي او د دې کې داسې چینجز وشي چې د ترانسپورټ لایق شي د ترانسپورټ لایق شي نو په دې کې چې کله دا چینجز وشي او د دې نه داسې مالیکول وشي چې دا غیر ترانسپورټ بیا مایټوکانډریا ته کېږي نو اوس دغه ریاکشن د موږ څه وایو دې ته ویل کېږي لینک ریاکشن نو اوس دا وایي چې لینک ریاکشن موږ څه ته وایو دا کېږي ولې دی پیدا سره صحیح شو ښه جی linked reaction links glycolysis in Krebs cycle مونږ ویلو کوم چې ایروبیک ریسپایریشن د پای کې د ریسټریکټ یو تم ګلایکالیسیس او بل څه ولې کېږي کریبس سایکل او بل څه ولې کېږي الکترون ترانسپورټ چین وس دا ګلایکالیسیس او کریبس سایکل د یو بل سره لینک کوي د یو بل سره جوین کوي سو کو د دې لپاره یو ریاکشن ریسپانسیبل دی چې هغه تم غوښو هغه ته ولې کېږي لینک ریاکشن هغه ته ولې کېږي څه اوس پد کې کېږي څه چل پایرویډ is converted into acetyl-CoA په دې ریاکشن کې داسې چل کېږي نه چې د دې پایرویډ مالیکول نه څه جوړېږي د دې نه acetyl-CoA انزایم ا د دې جوړېږي د دې نه څه جوړېږي acetyl-CoA انزایم ا د دې جوړېږي نو چې کله د پایرویډ نه acetyl-CoA انزایم ا جوړېږي نو دې ریاکشن د موږ څه وایو دې ته ویل کېږي لینکډ ریاکشن دې ته څه ویل کېږي لینکډ ریاکشن دې ته ویل کېږي صحیح شو بیا څه چل کېږي د دې سره acetyl-CoA انزایم ا انټر ټو د میټرکس فار کریبس سایکل دا کم چې زموږ سره acetyl-CoA انزایم ا جوړ شو کنه نو دا مایټوکانډریا ته انټر شي په مایټوکانډریا کې دا چرته لاړ شي دا راشي میټرکس ته کوم ځای ته لاړ شي میټرکس ته لاړ شي په میټرکس کې دا څه چلی بیا دا بیا کریبس سایکل چلی او کریبس سایکل اوس موږ وایو چې کریبس سایکل دا په کومه طریقه باندې کېږي ټیک شو نو اوس د دې ریاکشن پیدا سره لاول خو دا وایو پایرویډ مالیکول دی په دې کې کاربن اټم څومره دي هغه 3 دي صحیح شو دا پایرویډ مالیکول دی د څه چلو کې کنه چې د دنه خو یو کاربن اټم څه شي هغه ریموو شي خو کاربن اټم د دې نه په کوم شکل کې ریموو کېږي د کاربن ډای اکساید په فارم کېږي د دې نه څه کېږي هغه ریموو کېږي نو چې کله د دې نه یو کاربن څه شو ریموو شو نمبر 2 کاربن ته کنورټ شي ټیک شو او بل خبر دا چې د دې 2 کاربن کمپاوند چې کوم دی کنه د دې سره څه شي د دې سره کو انزایم جوړ شي څه شو نو دا 2 کاربن کمپاوند چې راغی دې ته موږ ایسیټایل وایو او چې کله د دې سره کو انزایم اس شو د جوین شو نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي بیا ایسیټایل کو انزایم ا ته بیا کې ټیک شو او د لګي څه شي زموږ سره کوم چې زموږ سره دا نیکوټینامایډ اډینین ډاینیکلوټایډ د ریډکشن وشي د څه شي د ریډکشن وشي نو د ان ا ډی نه څه ته کنورټ شي ان ا ډی ایچ 2 ته کنورټ شي ټیک شو نو د دې ریاکشن پیدا ده کنه پیدا د دې ریاکشن سره پیدا د دې دا چې پایرویډ مایټوکانډریا ته نشي انټر کېدی ولې د سایز غټ دی نو د دنه خامخا به څه جوړېږي د دنه خامخا د ایسیټایل-CoA انزایم ا جوړېږي چې د مایټوکانډریا ته څه شي مایټوکانډریا ته د انټر شي نو د مایټوکانډریا ته د انټرینګ دپاره د دې پایرویډ نه څه جوړېږي ایسیټایل-CoA انزایم ا د جوړېږي صحیح شو د دې ریاکشن پیدا سره هغه ته ده صحیح شو نو دا زموږ سره څه شو لینک ریاکشن شو د شارټ کوېسچن لپاره دا خبره په دې طریقه باندې یاد ساتئ ټیک شو ښه جي اوس د کوم چې ایروبیک ریسپایریشن د هغې دویم نمبر سټپ وایو چې هغه زموږ سره کریبس سایکل دی صحیح شو
اوله خبر خدا چې د کریبس سایکل ویل کېږي ولې نو دا په اوله پیرابنچر ډیسکور کړو یو ساينټیسټ دغه نوم سو هانس کریب دغه نوم په 1937 کې د په اوله پیرابنچر ډیسکور کړو نو ځکه په خپل نوم باندې د نوم ورکړی دی سو ته ویل کېږي کریبس سایکل دی ته ویل کېږي څه شو کنه د دې کریبس سایکل لپاره نور نمونه هم دي also called TCA cycle or citric acid cycle دې ته TCA cycle هم ویل کېږي او دې ته citric acid cycle هم ویل کېږي د TCA مطلب سره ټرای کارباکسیلیک ایسډ سایکل او سیټریک ایسډ خو موږ ته پته ده سیټریک ایسډ په کوم ځای په سټرس سپورټس کې مونږ کې څه شو نو ټي سی سایکل هم دې ته ویل کېږي او دې ته سیټریک ایسډ سایکل هم ویل کېږي څه شو نو کریبس سایکل لپاره خو یو کریبس سایکل نوم شو یو ټي سی سایکل نوم شو او بل څه شو زم سره سیټریک ایسډ سایکل نوم شو صحیح شو دا درې نمونه دې لپاره یا ساتل ټیک شو دا کېږي په کوم ځای کې ټیک پلیس ان د میټرکس اف مایټوکانډریا د مایټوکانډریا چې کوم میټرکس دی مایټوکانډریا کا پرس تاسو نه پیژنئ الریډي په دې باندې موږ لیکچر ریکارډ کړی دی دا غي د لپاره تاسو چینل څخه وزټ کړئ نو په مایټوکانډریا باندې تاسو پوه شئ چې په دې کې میټرکس موږ څه ته وایو میمبرینز په دې کې څه دي انټر میمبرین سپیس موږ څه ته وایو مختلف قسم پارټس په اړه کې خبره کړو او البته د فنکشنز په اړه کې موږ ویلو چې دا فنکشن کوم کوي څه شو نو د مایټوکانډریا چې کوم میټرکس په کې څه کېږي په کې دا کریبس سایکل څه کېږي دا کېږي صحیح شو ښه جی اوس کریبس سایکل کېږي څنګه نو کریبس سایکل دلته کې هم د زموږ سره یو سایکلیک پاتوی ده دا زموږ سره د یو سایکلیک پاتوی ده ځکه دا شروع کېږي د څه نه د اکزلو ایسیټیټ نه او ختمېږي هم په څه باندې په اکزلو ایسیټیټ باندې دا ختمېږي د زموږ سره 4 کاربن کمپاوند دی او د زموږ سره 4 کاربن کمپاوند دی نو دا سایکلیک پروسس داسې پروسس دی کنه چې په دې کې خامخا یو پریکرسر مالیکول سي هغه موجود دی ا پریکرسر مالیکولز خو دا په دې کې څه کېږي په دې کې چینجز کېږي او په اخر کې د دنه بیا څه جوړیږي د کم ځای نه چې شروع شوم اقص ځای ته ځان ورسي او بیا ته کمپاوند جوړي مطلب د پریکرسر مالیکول د سٹارټ نه سو د اینډ پورې چې کم اینډ دی راغی نو سٹارټ او اینډ دی سي هغه د دې یو شانتي سي شو نو ځکه ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي سایکلیک پاتوی ټیک شو خجنو دا نو سره یو سایکلیک پاتوی دا په دې کې زموږ سره یو پری ایگزیسټینګ پریکرسر مالیکول موجود دي چې دغه ته موږ سوایو دغه ته ولې کېږي اکزلو ایسیټیټ دی ته ولې کېږي اکزلو ایسیټیټ زموږ سره 100 کاربن کمپاوند دی 4 کاربن کمپاوند دی صحیح شو دې څه چلو شي چې د دې اکزلو ایسیټیټ سره دا کو انزیم ایسیټایل کو انزیم اچ د لګ جوړ شوی دی دا مالیکول د دې اکزلو ایسیټیټ سره څه شي دا کمباین شي څه چلو شي د دې اکزلو ایسیټیټ سره کوم چې زموږ سره 4 کاربن کمپاوند دی د دې سره دا ایسیټایل کو انزیم اچ دا مالیکول د دې سره جاین شي نو چې کله د دې سره دا جاین شي نو خبره ساتي د دې ایسیټایل کو انزیم ان دا کو انزیم اچ د ریموشن نو 2 کاربنې پاتې شوي نو 2 کاربنې دا شوي او 4 کاربنې سره دا دی نو د دې نه د دې کمبینیشن نو 6 کاربن کمپاوند جوړ شو دغه 6 کاربن کمپاوند ته موږ سوایو دغه ته ولې کېږي سیټریټ دغه ته ولې کېږي سیټریټ ته ولې کېږي څه شو یو خبر د بیا ریپیټ کوم دا په دې کریبس سایکل کې یو پری ایگزیسټینګ مالیکول موجود دی چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي اکزلو ایسیټیټ سو ته ولې کېږي اکزلو ایسیټیټ الریډي په مایټوکانډریا په میټرکس کې سره دا موجود دی صحیح شو د دې اکزلو ایسیټیټ سره کوم چې 4 کاربن کمپاوند دی د دې سره څه اټیچ شي د دې سره دا ایسیټایل کو انزیم ا اټیچ شي و چې کله د دې اکزلو ایسیټیټ سره دا ایسیټایل کو انزیم ا څه هغه اټیچ شي نو د دې نه یو 6 کاربن کمپاوند جوړ شي د دې نه څه جوړ شي 6 کاربن کمپاوند د دې نه جوړ شي دغه 6 کاربن کمپاوند ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي اکزلوسیټریټ ته ولې کېږي څه ته ولې کېږي سیټریټ ته ولې کېږي څه شو نو د دې نه څه جوړ شي اکزلو ایسیټیټ او د دې جوړ د کمبینیشن نه څه جوړ شي سیټریټ جوړ شي او د دې ایسیټایل کو ان دا کو انزیم ا څه شي د دې نه ریموو شي د دې نه څه شي د دې نه ریموو شي د زم سره شو د زم سره اولنې سټپ شو نو زوم سره راغی زوم سره یو 6 کاربن کمپاوند راغی ټیک شو خجی بیا دې سجلو شي چې د دې سیټریټ نسل شي په دې کې آیسومریزم وشي په دې کې څه شي په دې کې آیسومریزم وشي او د دې سیټریټ نسل شي د دې نه آیسوسیټریټ وشي ځکه دلته کې آیسومریزم ولې موږ وایو ځکه چې دلته کې کم کاربن اټم دی او دلته کې چې کم کاربن اټم دی هغه یو شان دي نو کاربن اټم کې څه انکریز ډیکریز نه دی راغلی هم اقا مالیکول له کاربن اټم باندې کې سره یو شان دي نو ځکه موږ چې دلته کې څه شی دی دلته کې شی دی آیسومریزم دلته کې څه شی دی زم سره دلته کې شی دی آیسومریزم دلته کې شی دی آیسومریزم دلته کې شی دی دا خبره یا ساتي خجی و د دې آیسومریزم له نوسا دا آیسوسیټریټ څه ته کنورټ شي دا یو بل کمپاوند ته کنورټ شي د بل کمپاوند ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي الفا کیټوګلوټاریټ دې ته ولې کېږي الفا
α-ketoglutarate دی ته ویل کېږي. اوس چې کله د دې آیسوسیټریټ نه د الفا-ketoglutarate جوړیږي نو دلته کې په دې کمپاوند کې څه راځي؟ په دې کې چینجز راځي. څنګه چینجز راځي؟ د دې نه یو کاربن اټم څه کېږي؟ هغه د دې نه ریموو کېږي. خو کاربن اټم د دې نه په کوم فارم کې ریموو کېږي؟ د کاربن ډای اکساید فارم کې د دې نه څه کېږي؟ د دې نه ریموو کېږي. نو چې کله د دې نه یو کاربن د کاربن ډای اکساید په فارم کې څه شو؟ ریموو شو، نو دا 6 کاربن کمپاوند څه ته کنورټ شي؟ دا 5 کاربن کمپاوند ته کنورټ شي. یو خبره او بل دلته کې څه شي؟ کوم چې زموږ سره دا کو انزایم د دې ریډکشن وشي، د دې اکسیډایز کو انزایم څه وشي؟ د دې وشي ریډکشن، مطلب د سره هایدروجن کمباین شي. نو د دې 6 کاربن کمپاوند نه څه جوړ شو؟ د دې نه 5 کاربن الفا-ketoglutarate دا یو کمپاوند جوړ شو. صحیح شو؟ دا زموږ سره شو الفا-ketoglutarate شو. بیا دې څه جوړ شي چې د دې الفا-ketoglutarate نه څه جوړ شي؟ د دې نه یو بل کمپاوند جوړ شي. دغه بل کمپاوند هم څه وایو؟ دې ته ویل کېږي سکسینایل کو انزایم ا دې ته ویل کېږي. سکسینایل کو انزایم ا دې ته ویل کېږي. اوس خبره یا ساتئ الفا-ketoglutarate زموږ سره 5 کاربن کمپاوند دی، سکسینایل کو انزایم ا دلته کې زموږ سره دا 4 کاربن کمپاوند دی. نو مطلب د دې نه الفا-ketoglutarate نه یو بل کاربن اټم څه کېږي؟ هغه ریموو کېږي د کاربن ډای اکساید په فارم کې، او دلته کې کو انزایم ا نشي او دلته کې کو انزایم ا راغی، نو مطلب دې ته کو انزایم ا امیټ کېږي. صحیح شو؟ نو دلته کې موږ دا ریاکشن داسې وکړو چې کو انزایم ا دلته کې اډ شوی دی او کاربن ډای اکساید د دې نه ریموو شوی دی. نو د دې الفا-ketoglutarate نه څه جوړ شوی دی؟ کوم چې 5 کاربن کمپاوند دی د دې نه 4 کاربن سکسینایل کو انزایم ا کمپاوند د دې نه دا جوړ شوی دی. صحیح شو؟ او دلته کې زموږ سره د بل مالیکول څه وشي؟ کوم چې زموږ سره کو انزایم دی د دې څه وشي؟ د دې ریډکشن وشي. د دې څه وشي؟ د دې زموږ سره ریډکشن وشي. صحیح شو؟ اوس دا ریاکشن په ښکته روان دی، خو ښکته غوځښت دی، نو دا موږ دلته کې راوستلی. صحیح شو؟ دا سکسینایل کو ا دا موږ دلته کې راوستو. صحیح شو؟ نو اوس څه وشي؟ دا سکسینایل کو ا دا څه ته کنورټ شي؟ دا کنورټ شي سکسینیټ ته. څه ته کنورټ شي؟ سکسینیټ ته. نو سمپل خبره ده د دې سکسینایل کو ا نه د کو انزایم ا څه شي؟ د ریموو شي. د کو انزایم ا د دې نه څه شي؟ د دې نه ریموو شي. نه سکسینایل کو انزایم ا نه جوړ شو، د دې نه جوړ شو سکسینیټ. او دلته کې یو بل پروسس هم کېږي. دلته کې کوم پروسس کېږي؟ دلته کې دا سټپ کېږي چې دې ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن. دې ته ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن دې ته ویل کېږي. سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن مطلب دا دی که نه چې کله زموږ سره د سبسټریټ انرژي استعمالیږي د څه لپاره؟ د اے ټي پي د فارمیشن لپاره. چې کله زموږ سره څه کېږي؟ د سبسټریټ انرژي استعمالیږي د څه لپاره؟ د اے ټي پي د فارمیشن لپاره. نو دغه پروسس ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن. نو دلته کې دې څه چل شي که نه چې دلته کې کله د سکسینایل کو ا سکسینیټ جوړیږي نو دلته کې جي ټي پي کنورټ شي څه ته؟ جي ټي پي ته. او د دې جي ټي پي نه بیا څه جوړیږي؟ د دې نه بیا جوړیږي اے ټي پي. د دې نه څه جوړیږي؟ اے ټي پي. نو دلته کې د سبسټریټ چې کومه انرژي وه ډایرکټ استعمال شوه د څه لپاره؟ د اے ټي پي د فارمیشن لپاره. نو ځکه دې سټپ ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن. دې ته ویل کېږي. دا خبره یا ساتئ. صحیح شو؟ ښه. نو دلته کې هم زموږ سره دا 4 کاربن کمپاوند و، دلته کې زموږ سره 4 کاربن کمپاوند دی. په کاربن اټم کې اوس چینجز و نه راځي. صحیح شو؟ بیا دې څه جوړ شي؟ د دې سکسینیټ نه څه جوړ شي؟ د دې نه جوړ شي فیومریټ. د دې نه څه جوړ شي؟ فیومریټ د دې نه جوړ شي. دلته کې دا زموږ سره 4 کاربن کمپاوند دی، دا 4 کاربن کمپاوند دی. خو دلته کې زموږ سره د بل کو انزایم د بل کو انزایم څه وشي؟ د هغې ریډکشن وشي. د هغې کو انزایم ته موږ څه وایو؟ دغې ته ویل کېږي اف ای ډي، یعنې فلیوین ایډینین ډاینیوکلیوټاید. دلته کې دی ورسره نیکوټینامایډ اډینین ډاینیوکلیوټاید. دلته کې دا زموږ سره دی فلیوین ایډینین ډاینیوکلیوټاید دی. د دې څه وشي؟ د دې ریډکشن وشي، مطلب د دې سره څه میلاو شي؟ د دې سره هایدروجن میلاو شي. صحیح شو؟ ښه. بیا دې څه چل وشي چې د دې فیومریټ سره واټر مالیکول څه شي؟ ایډ شي. نو د دې واټر د ایډیشن سره د دې فیومریټ نه څه جوړ شي؟ د دې یو بل کمپاوند جوړ شي چې هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته ویل کېږي میلیټ. هغې ته څه ویل کېږي؟ میلیټ. هغې ته ویل کېږي د فیومریټ سره واټر مالیکول ایډ شو، د دې نه څه جوړ شو؟ د دې نه میلیټ جوړ شو. دلته کې هم زموږ سره کاربن اټم څه دی؟ هغه 4 دی، او دلته کې کاربن اټم زموږ سره څه دی؟ هغه 4 دی. مطلب په کاربن اټم کې چینجز نه دي راغلي. صحیح شو؟ بیا په اخرني سټپ کې دې څه چلو شي که نه چې دا میلیټ څه ته کنورټ شي؟ دا کنورټ شي اکزلو اسیټیټ ته. دا څه ته کنورټ شي؟ اکزلو اسیټیټ ته. او کوم چې زموږ سره دلته کې دا ان ای ډي نو دا څه ته کنورټ شي؟ ان ای ډي ایچ 2 ته. مطلب د دې کو انزایم څه وشي؟ د دې وشي ریډکشن. د دې څه وشي؟ د دې ریډکشن وشي. او د دې میلیټ نه څه جوړ شي؟ کوم چې زموږ سره 4 کاربن کمپاوند دی، د دې نه 4 کاربن کمپاوند او اکزلو اسیټیټ جوړ شي. نو که اوس موږ دلته کې وګورو دا په څه باندې ختم شو؟ په اکزلو اسیټیټ باندې. او شروع شوی د څه نه و؟ د اکزلو اسیټیټ نه شروع شو. نو ځکه دې پروسس ته موږ څه وایو؟ چې دا یو سایکلیک پاتوی ده. زموږ سره دا سایکلیک پاتوی ده. صحیح شو؟ نو که یو ځل بیا موږ ریبوټ کو اکزلو اسیټیټ سره اسیټایل کو ا کمباین شي، سټریټ جوړ کړي. سټریټ نه آیسوسټریټ، د آیسوسټریټ نه الفا-ketoglutarate
α-ketoglutarate د α-ketoglutarate نه acetyl-CoA acetyl-CoA نه citrate نه fumarate نه millet او د millet نه بیا سو oxidate او ورسره په کم سټپ کې کاربن ډای اکساید ریموو شوی دی او په کم سټپ کې د کو انزایم سره شوی دی هغه ریډکشن شوی دی په کم سټپ کې کو انزایم اس هغه اډ شوی دی په کم سټپ کې کو انزایم ا ریموو شوی دی د سټپونه سو په دې باندې لږه توجه پکار ده چې دا په کم سټپ کې سو دا شوی دی صحیح شو کوم که د دې کریبس سایکل پروډکټس وګورو کنه نو دلته کې زموږ سره جوړ شوی دي سو مختلف پروډکټ دلته کې جوړ شوی لکه مثال په تور باندې NADH2 زموږ سره جوړ شوی دی FADH2 زموږ سره جوړ شوی دی په دلته کې سره جوړ شوی دی GTP او یا ATP زموږ سره جوړ شوی دی اوس دا زموږ سره څومره جوړ شوی دي نو کومه د یو سایکل ته وګورو کنه یو NADH2 دلته کې جوړ شوی دی یو زموږ سره دلته کې جوړ شوی دی او یو زموږ سره په دې اخري سټپ کې جوړ شوی دی نو دا څه سره درې خو خبر یې ساتي په ګلایکالیسس کې زموږ سره د پایرویټ څونه جوړیږي دوه جوړیږي کنه نو دا یو پایرویټ نم acetyl-CoA جوړیږي او د بل پایرویټ نم څه جوړیږي acetyl-CoA مطلب acetyl-CoA سری د زم سره دوه دي نو دا همغه د یو د پاره وي کنه نو د بل د پرم غدا سی وای نو مطلب دا ریاکشن هم زم سره ونه د ډبل روان دي د سره روان دي د ډبل روان دي صحیح شو نو چې په یو سایکل کې په یو کریبس سایکل کې زم سره NADH2 سونه جوړیږي د درې جوړیږي نو په دوه کې به څومره جوړیږي په دوه کې ظاهر خبر د 6 په جوړیږي صحیح شو نو ټوټل NADH2 زم سره څونه جوړیږي هغه 6 جوړیږي اوس کومه FADH2 ته وګورو کنه FADH2 دلته کې یو جوړ شوی دی خو دا سایکل سره د ډبل روان دی نو په یو کې یو سایکل کې یو جوړیږي نو په دوه کې خامخا په دې کې به دوه جوړیږي دلته کې GTP یا ATP زم سره څونه جوړ شي دی یو جوړ شي دا سایکل ډبل دی نو په دوه سایکل کې به څونه جوړیږي به په دوه سایکل کې به دا دوه جوړیږي صحیح شو نو په دې سایکل کې زم سره په مطلب کله چې سکیږي د دوه پایرویټ نه څه جوړیږي دا کریبس سایکل تر نن نو کریبس سایکل دا چلی نو دا څه جوړي 6 NADH2 جوړي او 2 زم سره څه جوړي FADH2 جوړي او پدې کې زم سره څه جوړيږي 2 GTP پدې کې جوړيږي پدې کې 2 GTP پدې کې جوړيږي صحیح شو نو دا زم سره دا کریبس سایکل چې دا موږ ستوایو دا په کم ځکه کېږي او د دې پروډکټ کم راځي صحیح شو نو دا موږ وی د دې باندې په خپل باندې یو ځل پریکټس وکړ دي لاول خو دا سټیپونه چې سټیپونه تاسو یاد کړئ چې دا اکسلواسیټیټ نه دا مختلف سیریز نه سکی دا پس کې په اخر کې د دې نه اکسلواسیټیټ څنګه جوړیږي صحیح شو یو دا خبره او بل دا په کم سټیپ کې زم سره کم ریاکشن کیږي مطلب په کم سټیپ کې زم سره کو انزایم A اډ کیږي په کم سټیپ کې دا ریموو کیږي په کم سټیپ کې د کو انزایم اکسیډیشن کې دا ریډکشن کیږي په کم ځای کې زم سره کاربن ډای اکساید مالیکول سکیږي دا ریموو کیږي نو په دې باندې یو ځل پریکټس دا پکار دی او دا کوېسچن د ایگزام پوینټ اف سره ډیر زیات امپورټنت دی ځکه دا اکثر په لام کوېسچن کې راځي صحیح شو نو د دې پرودا کمپلیټ شو مونږ دا کم چې ایروبیک ریسپیریشن او دا غي مونږ دوه سټیپ وي ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ د دې ایروبیک ریسپیریشن چې اخرنه سټیپ ته الکترون ترانسپورت چین دا غي په اړه خبر کوو ثانک یو سو مچ او د نوټس جوړولو لپاره د دې اسکرین شاټ واخلئ